چې دا منظر ویني دی ډېر زیات ویریږي چې دې کې خو به زما د زوی هډوکي لازمي پراته وي. دا چې کله دا ټاله کولاوله په دې کې په دې جنۍ باندې د ټالۍ اواز لګېدلی او دې جنۍ دې هلک ته ووې که چېرې دا زما پلار و نو موږ دواړه به مړه کېږو، یعنې زما پلار به موږ نه پرېږدي او که چېرې دا ستا پلار یې نو موږ دواړه به بچ وو. خو دا پلار چې کله دې کمرې ته ننوځي دې کې چې مخامخ دی په سوري باندې نظر شي دی په دغه سوري کې لاړ شي او بلې کمرې ته ورننوځي. دی چې وګوري د ده زوی ژوندی چاړه ناست وي د یو جنۍ سره. دا زوی هم ډېر زیات خوشحاله شي او په خپل پلار پسې رامنډه کړي او غاړه غاړۍ وله ورشي. یا دی د خپل د پلار سره د دې جنۍ تعارف خراب کړي. دا پلار ډېر زیات خوشحاله شي او د دې جنۍ شکریه ادا کړي چې ستا د وجې زما زوی نن ژوندی دی. خو دې ځای کې دا جنۍ دی پلار ته وله ووایي دې ټیم کې ستا او ستا د زوی زندګي صرف په یوه خبره باندې ده. که ته له دې ځای نه ژوندی تله غواړې او خپل زوی ژوندی د دې ځای نه بوتله غواړې نو زما یوه خبره ده چې ادا ومنه. د پلار یې ورته وایي چې څه خبره ده؟ دا ورته وایي چې ته په ژړا شه او زما د پلار خواته ورشه او هغه ته وایه چې های های زما زوی خو د لږې نه مړ شو او د 2 کالو نه ما د هغه تپوس نه وکړی، ما ته څه پته وه چې زما زوی به د لږې نه مري. خو ته اوس ما له دومره اجازت راکړه چې زه د خپل زوی هډوکي د دې کمرې نه وباسم. نو چې زما پلار کله تاله اجازت درکړو نو ته په دې کمره کې چې کوم هډوکي دي د دې په ځای به ته خپل د زوی په دې کفن کې ونغاړې او له دې ځای نه به یې وباسې. دا لوار د دې جنۍ په خبره باندې عمل وکړي. خو دا جنۍ ورته ووایي چې زما یو نصیحت واوره، تا ته چې ما کوم ترتیب ستا د زوی ته جادو ښوولی داسې نه چې تاسو په لاره کې چېرته د مالدار کېدو کوشش وکئ او په لاره کې جادو شروع کئ او په غلطۍ کې به هم تاسو په لاره کې جادو نه کوئ. چېرته تاسو چې خپل کور ته ورسئ که بیا څنګه جادو کوئ نو تاسو کولی شئ او که چېرې تاسو په لاره کې د دې جادو کولو کوشش وکړو نو زما پلار ته به پته ولګي او که زما پلار ته پته ولګېده نو تاسو د پلار او زامن ژوندي بیا نشئ پاتې کېدی. دا لوار د جنۍ ته وویل چې راځه بچه ته هم زموږ سره راځه، د ظالم پلار نه دې ځان آزاد کړه. دا ورته وویل چې زه به د دې ځای نه چېرته ځم، زما خو د دې ځای نه علاوه څه بل ځای نشته او که موږ درې واړه چېرته د دې ځای نه په یو ځای د وتلو کوشش وکړو نو موږ به درې واړه فساو شو. خو تاسو ته چې ما کومې خبرې وکړې تاسو په دغې عمل وکئ. دی ورته وایي چې ټیک دی، دی خپل زوی په څادر کې ونغاړئ او له دغه ځای نه وځي او د جادوګر ته دا چابیانې ډېر د لرې نه غوځار کړي او په ژړا باندې دا خپل زوی په اوږه یخي او له دغه ځای نه ځان وباسي. ده په دې ځنګل کې ډېر دننه لاړ شي. ښه کافي د دغه ځای نه چې ځان لرې ورسوي دی د الله شکر ادا کړي او خپل زوی د اوږې نه ښکته کوز کړي. د پلار او زوی د الله شکریه ادا کړي. ده په دې ځنګل کې روان د ځنګل نه چې بهر وځي نو هغه یو کلی غونته وي. په کلي کې په ارټ پسې یو غوایي تړلی شوی وي او هغه غوایي د هغه کوهي نه اوبه راوباسي، یعنې غوایي چې کله چورلي نو د دې ارټ نه اوبه راوځي. دا زوی خپل دې پلار ته وایي چې پلاره ته به زما کمال وګورې، زه به یو منتر ووایم او زما نه به یو ښایسته غونته غوایي جوړ شي او ته ما په دغه زمیندار پسې بوځه په دې مې خرڅ کړه. خو یاد وساته چې کله به دا رسۍ نه ورکوې په غلطۍ کې ته پې ما خرڅ کړه. دا پلار یې ورته وایي چې ټیک ته خوښه مې ده. دا زوی څه منتر ووایي او د ده نه یو ښایسته غونته غوایي جوړ شي. دی د دې زمیندار په خوا چې کله تېرېږي زمیندار چې دا غوایي وګوري دا ډېر ښایسته او ځوان غوایي وي. دی ورته ووایي چې چاچاجي ته خپل دا غوایي به ما خرڅوې؟ دی ورته وایي چې بالکل خرڅوم، په 105 روپۍ به زه تاله خپل دا غوایي درکړم. دا زمیندار چې کوم دی په سوچ کې پرېوځي. د دې هلک تا پلار ورته ووایي چې ته مخکې په دې غوایي باندې اوبه راوباسه چې کله پرې ته مطمئنه شې نو بیا بله ته زما غوایي واخله. دا زمیندار هم دغه چلو کې د ارټ ته دا غوایي وتړي او دی د هغه پیله والا غوایي نه هم په تیزۍ د دې ارټ نه ډېرې اوبه راوباسي. زمیندار چې دا فاجروي نو دی ډېر زیات خوشحاله شي. دی ورته وایي چې او زه ستا دا غوایي اخلم. خو دې هلک تا پلار ورته یو خبره وکړي چې زه به دا غوایي خو په تا در خرڅ کړم خو د ده دا رسۍ زه په تا نه در خرڅوم، دا رسۍ به زه واپس وړم. زمیندار ورته وایي چې ټیک ته زه په دې رسۍ څه کوم، زه به درته خپله نوې رسۍ ور واچوم. د دو خبره وشي په 105 روپۍ دی پې دا غوایي ور خرڅ کړي. دی له دغه ځای نه ښه کافي مخکې لاړ شي چې دې ماشوم ته پته ولګي چې زما پلار د دې ځای نه ډېر لرې لاړ. دی له ځان نه یو شت وایي رسۍ کولاو کړي او له دغه ځای نه وتښتي. زمیندار پسې شاته او دی مخکې دی ته ښه کافي تیزۍ سره لاړ شي او خپل پلار سره بیا یو ځای شي او له ده نه هلک جوړ شي. په دې کې په لږ ساعت کې زمیندار چې دی هغه د خواته راورسي او هغه دې سړي ته ووایي چې تا زما غوایي خو نه ده لیدلې. دی ورته وایي چې وروره غوایي خو ما ستا په حواله کړو اوس په دغه ځای کې
او زه د غوایي نه څه خبر یم ولې غوایي دې څه کړو دی ورته وویل چې پته یې نه لګي غوایي را شتوال او وتښتېد ما خو په دې پوره لاره کې لیدلی و خو اوس چېرته د نظرونه غایب شو چې په کم مې لاړ دا غریب ډېر پریشانه شي بل طرف ته دا پلار او زوی په یو بل سره وخاندل بل طرف ته ظالم جادوګر چې کوم وي هغه ته پته ولګي چې زما لور داسې یو هلک ته جادو خو او د لوار زوی اصل کې ژوندی دی او هغو په دې کمایي شروع کړله بل دې جنۍ دومره نګړې چې تاسو په لاره کمایي نه کوئ تاسو به ځان کور ته ورسوئ د هغه نه بعد چې تاسو څه کوئ ظالم جادوګر چې کوم وي دی ځان نه یو بوډا جوړ کړي او په لاره کې مخې ته کښېني دې ځای کې دا پلار او زوی روان دا زوی خپل دې پلار ته وایي چې پلاره زه د ځان نه اوغه جوړوم او ته ما په دې فقیر باندې خرڅ کړه دا پلار یې ورته وایي چې ټیک ده دې د ځان نه اوغه جوړ کړي بل طرف ته د پته نه وي دا فقیر چې کوم دی دا جادوګر دی دې پلار یې دا زوی را روان کړی د ده نه اوغه شوی دا فقیر خواته چې راورسي فقیر ورته وایي دا اوښ دې خرڅوې دی ورته وایي چې او بلکل ولې نه خرڅوم دی ورته دا په څو دې راخرڅوې لوار ورته وایي چې دا په 9 روپۍ خرڅوم دی ورته وایي چې ټیک ده دی وله فورا د جیبه 9 روپۍ راباسي او ورکړي لوار ته چې کله پته ولګي دی ورته وایي چې دا خو زه د دې رسۍ سره نه خرڅوم رسۍ خو به زه تا نه واپس اخلم دا فقیر ورته وایي چې ګوره تا زما نه چې کومې پیسې وغوښتې 9 روپۍ تاله ما ډایرکټ هغه روپۍ درکړې او زه به بغیر د رسۍ نه دا اوښ څنګه بوځم خیر لوار د ده سره پې جوړ کړي چې زه خو د دې اوښ ته رسۍ نه درکوم په دې کې دا فقیر چغه کړي او د چارو طرف نه خلک راشي ولې چې فقیر ته خو د رسۍ پته وي چې دی خو په خپل یو جادوګر وي چې د رسۍ نه بغیر خو دا ماشوم چې دی د هلک په کابو کې نه راځي دا رسۍ د ده دپاره یو پانسي ده دې چغه کې په دې کې په دې ځنګل کې لږ ډېر خلک راغونډ شي دا فقیر ورته خپله ټوله ماجره ووایي چې دې کس وي دا اوښ خرڅوم ما ورته چې په څو ده وي چې 9 روپۍ ما وله ورکړه خو دی اوس ماته وایي چې زه د دې اوښ سره تاله رسۍ نه درکوم نو تاسو په خپله فیصله وکړئ چې زه به هغه پورې کلي ته ځمه او دا اوښ به د بغیر رسۍ نه څنګه بوځم په دې کې دا خلک دی لوار ته ووایي چې غرق شوی یو خو د اوښ خرڅ کړو په 9 روپۍ او بل د دې رسۍ هم نه ورکې د چواني رسۍ نه ده او ته په دې رسۍ دې دومره بې جوړ کړل دا خلک ورته زه د دې ځای نه که نه وهو دي دا پلار یې مجبوره شي د دې رسۍ سره دا اوښ دله ورکړي دا پلار ډېر زیات پریشان وي بل طرف ته جادوګر چې کوم وي هغه ډېر په خوشحالۍ روان وي او دا جادوګر مخکې دا اوښ ورپسې ولې چې د اوښ ته رسۍ ده نو اوس خو چې دا رسۍ څو پورې تمری دی نو دنه هلک نشي جوړېدی یعنې دی نشي تښتېدی خو دا هلک هم چې دی دی ځان ته سوسیر وایي دی یو منتر ووایي او د دې ځای کې د ده نه کوتره جوړه شي او دی د دغه ځای نه والوځي جادوګر باندې دا رسۍ سه هلکه محسوس شي دی چې شاته وګوري خالي رسۍ په ده پسې را روانوي د ده چې نظر شي هلک اوښ چېرته کې هم نه ښکاري نه دا اوښ ښکاري نه هلک دی د ځان نه فورا منتر ووایي او د ځان نه باز جوړ کړي او په دې هلک پسې بره وروالوځي خو دې هلک چې کته خیال شي کته یې په کلي کې جنکۍ لګی هغه د خپل کور دپاره خټې راتوږدي چې موږ دا خټې ویسو او خپل په دیوالونو باندې دا خټې وتپو د هلک یو منتر ووایي دا باز چې به څنګه را شغله شي دی رانسي دی یو منتر ووایي د ده نه چندخه جوړه شي او دا چندخه فورا دقې خټو ته لاړ شي دغلته جادوګر هم منتر ووایي او دی د ځان نه یو بګوله ډینګ جوړ کړي او دی راشي فورا په دغې اوبو کې ځای په ځای چونچ وایي چې دا منډک کم ځای کې دی بل طرف ته په دقیق خټه کې یو جنۍ چې هغه خپل د لاسونو سره خاورې راوباسي چې دا خاورې زه خپل کور ته ویسم د هلک یو منتر ووایي او دی د ځان نه یو رنګ جوړ کړي د دې جنۍ د ګوتې ته ور واچولی شي اوس په ګوله چې دی د دې جنۍ د ګوتې نه دا ګوتې خو دی نشي وباسلی خو دی په لږ ساعت د دوی انتظار وکړي دا جنۍ خپل کور طرف ته روانه شي دی وله په سر له پاسه الوزي چې یعنې د دې جنۍ کور په کوم ځای کې دی او زه د دې کور ته لاړ شم لږ ساعت دا جنکۍ په دې کلي کې ګرځي او دا خپل کور ته ورننوځي دا په ګوله چې کوم وي جادوګر دی د ځان نه فقیر جوړ کړي او ردوی دا ور وټاکئ چې د الله په نوم څه راوړئ بل طرف ته دا جنۍ په چاړه کې لږ اوړه راوړئ چې دې فقیر له ورکم او فقیر ورته وایي چې لورې ماله دا اوړه نه دي پکار نو دا ورته وایي چې باباجي تاله څه پکار دي دی ردې د ګوتې طرف ته اشاره وکړي چې بچی ستا په دې ګوته باندې چې دا ګوتۍ ده ماله دقه ګوتۍ پکار ده دا جنۍ ورته وایي چې یو فقیر سړی خیرات غواړي او بل د خلکو نه ګوتۍ غواړي تا له شرم نه راځي چې ته زما نه ګوتۍ غواړې په دې خبره کې د دې دا اواز د دې مور واوري د دې مور چې کومه وي هغه ډېره زیاته شکمنه ښځه وي هغه خپل لور ته ووایي چې لور ورته تللی وې خاورې را اغوستوله او تا په ګوته باندې د چا نه ګوتۍ واچوله او د خلکو سره ګلچلې وړاوې یعنې ودرېږه چې ستا پلار راشي ستا پلار ته زه وګورم چې دا خټوله ځي او د خپل یار سره ملویږي او یار دې له ګوتۍ ورکړه او دا غریبه مجبوره شي دا ګوتۍ د ګوتې نه وباسي او غوزاره کړي او دا مور یې ورته سمې خبرې سناو کوي چې تاله
واده کول پکار دی ولې چې ته زموږ بېعزتي وکړې د دې نه مخکې چې موږ ستا واده وکړو. دلته کې جنۍ په غوسه کې څنګه چې د ګوتې نه ګوتې غوځاره کړه دلته کې ورته فقیر ریډې ولاړې دی چې ورته لاس کې او الک منتر ووایي او ردنه بیا کوتره جوړه شي او دی والوځي. بل طرف ته جادوګر هم فوراً منتر ووایي او دی په ده پسې شاته د ځان نه باز جوړ کړي او ور والوځي. دواړه الوځي دوی د باچا د محل له پاسه لاړ شي. جادوګر چې په ده باندې څنګه واپس حمله کوي د الک منتر ووایي او د ده نه د سونې تار جوړ شي. لاندې باچا په کچیرۍ کې ناست یعنې د خلکو سره خبرې کوي او دی د سونې تار چې ردنه جوړ شي دا د باچا د تاج کې کته وغورځېږي. دلته کې دا جادوګر چې کوم وي دی د ځان نه بیا فقیر جوړ کړي او آواز ولګوي چې د الله په نوم باندې راکړئ. نو باچا ورته ووایي چې باباجي فقیر ته ووایي چې وایه تاله څه پکار دی. باباجي درته ووایي چې ستا په دې تاج کې د سونې یو تار دی ماله د قطار پکار دی. باچا ډېر زیات آریانه شي چې زما په تاج کې د سونې تار د کوم ځای نه راغلی دی چې کله خپل دې تاج ته لاس بره کړي نو په دې کې د ده په لاس باندې تسبیح ورشي یعنې د الک یو منتر ووایي او د ده نه تسبیح جوړې شي. باچا چې څنګه لاس راښکته کړي دا تسبیح چې کومې وي دا دانه دانه شي او په دقه ځای کې وغورځېږي. بل طرف ته دا جادوګر چې کوم وي دی د ځان نه یو مرغ جوړ کړي او دی دا دانې زر زر په خوړلو شروع کړي. دغه ځای کې د الک منتر ووایي او دی د ځان نه پیشو جوړ کړي. پیشو چې څنګه جوړ کړي دی په دې مرغ باندې حمله کړي او دا مرغ چې کوم وي دا ژوندی تېر کړي. باچا دا هر سره په ډېر حیرت باندې ګوري. بل طرف ته د الک چې دی د ځان نه واپس الک جوړ کړي. باچا چې دا هر سره وګوري باچا ډېر زیات آریان شي. د الک د ځان نه الک جوړ کړي دی باچا ته ووایي چې باچا صاحب تا چېرته پهله داسې لیدلی. باچا ورته چې نه. نو دی ورته ووایي چې باچا صاحب خپله زړه واده را یاده کړه. زه د لوار زوی یم تا زما د پلار سره دا واده کړی و چې داسې انوکه کار وکړ د دنیا کې نه چا لیدلی وي او نه یې څوک ویني. نو باچا صاحب زه د هغه لوار زوی یم او تا زما د پلار سره واده کړی و چې داسې انوکه کار چې تاسو وکړئ نو زه به د خپل د شهزادي لور واده ستا رضوي سره وکړم. نو اوس خپله واده باندې قایم اوسه. باچا مجبوری هغه څه نشي کولی. لږ وخت بعد دا لوار چې کوم وي دی بارات راولي او د باچا د لور سره خپل د زوی واده کراو کړي. بل طرف ته د باچا څه اولاد نه وي. باچا خپل د باچایي چې کوم تاج وي هغه هم د الک له ورکړي او لږ وخت بعد دا باچا چې کوم وي دی